السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ناشف الرحمن مسافر یم د ملا مسافر چینل څخه. راځو نن د انګلیسي ژبې د زده کړې 15 درس ته. 14 درس مو ویلي وو، نن یې 15 درس وایو. نو د نن درس ډېر مهم دی، ډېر مهم لغاتونه پکښې دي. نو هیله ده چې تر پایه وګورئ. ځو د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. ایټم 15 15مه برخه. ان دننه، اون سربیره، انډر لاندې. نمبر 1 The kit is on the table. هغه پیشې په میز سربیره ده. The kit is on the table. هغه پیشې په میز سربیره ده. The doll is in the cupboard. هغه نانځکه دننه په المارۍ کې ده. The doll is in the cupboard. هغه نانځکه دننه په المارۍ کې ده. The dog is under the table. هغه سپی تر میز لاندې دی. The dog is under the table. هغه سپی تر میز لاندې دی. The basket is on the table. هغه سبده په میز سربیره ده. The basket is on the table. هغه سبده په میز سربیره ده. The ball is under the table. هغه ګین تر میز لاندې دی. The ball is under the table. هغه ګین تر میز لاندې دی. The orange is in the cupboard. هغه نارنج دننه په المارۍ کې دی. The orange is in the cupboard. هغه نارنج دننه په المارۍ کې دی. The teapot is in the cupboard. هغه چایبر یا چاینکه دننه په المارۍ کې ده. The teapot is in the cupboard. هغه چاینکه دننه په المارۍ کې ده. The telephone is on the table. هغه ټلیفون په میز سربیره دی. The telephone is on the table. هغه ټلیفون په میز سربیره دی. The bottle is under the table. هغه بوتل تر میز لاندې دی. The bottle is under the table. هغه بوتل تر میز لاندې دی. ایټم 15 15مه برخه. Behind شاته، beside بغل ته، in front of مخ ته، near نږدې. The girl is on the seat. هغه نجلۍ سربیره په چوکۍ ناسته ده. The tree is behind the seat. هغه درخته تر چوکۍ شاته ده. The seat is in front of the tree. هغه چوکۍ د درختې مخته ده. The dog is beside the seat. هغه سپی د چوکۍ بغل ته دی. The dog is near the girl. هغه سپی نجلۍ ته نږدې دی. The cat is not near the dog. هغه پیشو سپي ته نږدې نه ده. Read voice aloud په لوړ اواز سره هغه لغاتونه چې ای او ای ولري. ایړ غوږ، سی سمندر، سیټ چوکۍ، نیړ نږدې، ټیپاټ چایبر، ټیچر استاد یا استاده. موږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. که مو چیرې ویډیو خوښ سوې ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګولي علامه کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. ښې چارې تر بیا د خدای په امان.